دا زما یو ارمان و. مونږ چې کله کرکټ شروع کوو افغانستان کې ته صرف خلکو ته د بیټ نیولو چل ورته او بیا هماغه کوڅو په کیمپونو مونږ پلیرانو لوبغاړو پسې ګرځېدو. هغه لوبغاړي نن په ټوله نړۍ کې د افغانستان نوم لپاره لوبېږي او مونږ او تاسو ټول به افتخار کوو. زه اول په خپل ځان او په خپل فامیل باندې ډېر زیات افتخار کوم چې زمونږ د وجې نه افغانانو ته الله پاک خوشحالي ورکوي. پاتې شوه د کرکټ خبره. کرکټ کې زه 3-4 کاله مخکې بهر سړي په خوله باندې بوم کریم خان صادق نوم او بیا یو څه داسې مخالفتونه هر سړی لري او په هر بخش کې لري. زمونږ خپل نږدې مخالفانو چې هغو سره ما په ژوند کې ډېر زیات ښه کړي وو. د هغوی کورنیو هر کورنۍ 10-15 غړي نن سبا سوشل میډیا کې فیسبوک کاروي او هغو ته داسې ذهن کې واچول شول چې کریم که پسي پراوټ شي پرې نه دی کې ډېرې خبرې پسې کوي. او بیا بدبختانه زمونږ د افغان کرکټ مینوال چې څومره دي او څومره چې فیسبوک استعمالوي هغو ته که ووایه چې ځنګل ته اور وانه چې لیوني نه چا پوښتنه کړې ور راپام دي که دوی به هماغه موضوع راونیسي او تعقیب یې کړي او د هغې تر شی تر څو چې دا موضوع نه بیخ او بنیاد نه یې باسلی. زه اوسه پورې ښه استعداد او په افتخار سره فرست کلاس کرکټ کې ټولو نه ډېرې زیاتې 1400 منډې مې جوړې کړي. ما خپل نږدې دوستان یاد کړل. نږدې دوستانو کې ما هر چا سره ما دوستي کړې ده، ملګرتیا مې کړې ده او هر سړي سره مې په کرکټ کې مرسته هم کړې ده، هر انسان سره، هر لوبغاړي سره. او هماغه دوستانو کې شاید یو څو نیمایي نه زیات کې دا عادتونه ول چې یا پکې د بخیلي عادت او یا پکې د جلسي او بخیلي پکې ډېره دې وجې نه هغوی کېدی شي مونږ نوم شهرت نه دوی جلس کېدل یا څه بله داسې خبره وه. نور خو مونږ هېچ چا ته هم تاوان نه رسولی. تر ننه پورې زه د افغان او د افغانستان د نوم او د افغانانو د فایدې دپاره لګیا مبارزه کوم. مخکې مې په بیټ کوله او انشاءالله چې کله بیټ پرېږدم بیا به په مټو هم کومه، په دماغو به یې هم کومه، په پښو به یې هم کومه، ټول به افتخار راباندې کوم. یعنې د لوبو نه د مخالفینو لخوا پاتې شوی چې بلکل نو چې فیسبوک کې هر سړی څومره لوبغاړي دي په څومره پوره سیریزو کې رن نه کوي، هېڅ خبره نشته. او کله چې کریم خان صادق په یو میچ کې ناکام شي بیا هر سړی خبره کوي. دا زه دوی نه ګرموم، دوی په ذهن کې داسې اچول شوي دي. الحمدلله شپږیزه مې ټاپ کړه، 50 اوریزه مې ټاپ کړې، 4 ورځنۍ مې ټاپ کړې. زه قانوني حق لرم او دا باید افغانستان کرکټ بورډ دا فیصله وکړي چې ما ته ایز سینیر چې ما د عزت راکړي. افغانستان کرکټ بورډ خپل ځان له عزت ورکړي. مونږ د کرکټ له لارې ټول افغانان یو بل سره نږدې کوو او بعضې خلک او بعضې نږدې دوستان دا غواړي چې هغه سمبازي هم کوي او ډېرې زیاتې نورې داسې خبرې هم کوي.